د ربیع الاول د بزرګ میاشتې په مناسبت د حلقه درود و سلام محفلونه جاری. پېښور کې د میلاد شریف زړه راښکونکې بختور دستوره ترسره شوه. د هر کال پشان سږ کال هم د ربیع الاول د بزرګ میاشتې په مناسبت د حلقه درود و سلام پاکستان لخوا د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د زیږون ورځ نمانځلو په لړ کې پېښور کې د میلاد شریف د محفلونو اهتمام شوی دی. د ربیع الاول د میاشتې په ټولو ورځو کې به کور په کور د سعادت او برکت د محفلونو دا لړۍ جاری ساتلی شي. د پېښور د ساداتو کورنۍ سره تعلق لرونکي سید اسدعلي شاه په کور کې د روایت تر مخه د میلاد شریف یوه ښکلې دستوره وکړې شوه چې صدارت یې د حلقه درود و سلام پاکستان بانی او مشهور نعتخوان صباحت غزنوي المعروف نعمان قادری وکړ. د نظامت چارې علي شهریار ترسره کړې. د سادات خاندان سید زاهد حسین شاه، سید اعتزاز حسین شاه او د سید اسماعیل شاه باچا په شمول د محکمه پولیس پخوانی سینیر افسر جمشید پاشا، د هغه زامنو کامران پاشا، احسن پاشا او جنید جمشید دستوره کې برخه واخیسته. د علاقې اوسیدونکو او د میلاد شریف د محفل سلګونو مینوالو او عقیدتمندو هم ګډون وکړ. د سید اسدعلي شاه المعروف آغاجي صاحب رونو سید ظفر علي شاه باچا، سید مظهر علي شاه باچا او سید اظهر علي شاه باچا د میلمنو خدمت وکړ. دوی د نور کله په شان دا ځل هم د میلاد شریف د بختورې دستورې دپاره په رنګارنګ لایټونو، بلبونو او قمقمو د خپل کور او استوګنې ښکلا یو په دوه کړه او د میلمنو د راتګ دپاره یې غوره انتظامات وکړل. په دې موقع د پېښور نامتو نعتخوان عبدالحسیب قلندري، اسفندیار آفي، حیدر شاه، نعمان قادری، علي شهریار او نورو نعتخواني وکړه او پوره داد یې ترلاسه کړ. د تقریب په وخت د حلقه درود و سلام پاکستان علامه صاحب دعایه کلمات پیش کړل. په دې موقع د خوندور لنګر بندوبست هم شوی و چې پکې حاجي محمد بشیر او د هغه زوی محمد جهانگیر د خپلې برخې د وریجو دیګ هم شامل کړ. سید اسماعیل شاه باچا د لنګر پیش کولو په دوران د دین د بزرګانو اهل بیت په شمول د نبی آخر الزمان حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د امتیانو دپاره خصوصي دعا وکړه. دستوره کې د حلقه درود و سلام رهنما شیراز بای لخوا شین صادر خورولو سره خپل عقیدت وړاندې کړ او دغسې د رحمت للعالمین حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د زیږون ورځ په مناسبت د درود و سلام را جوړه شوې دغه زړه راښکونکې زړه پورې بختور او د مینې ډکه دستوره سر ته ورسېده. که صورت د محمد نوی پیدا کړی به خدای نه و دا دنیا، نبوت په محمد باندې تمام شو، نشته پس له محمد انبیا، خدای یې مګڼه بېشکه چې بنده دی، نور یې کل واړه صفات دي په رښتیا. امجد علي خادم، پښتونخوا TV، پېښور.